په دې وروستیو کې د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ ننګرهار کې د تیلو، ګازو او یو شمېر نورو توکو د بیو لوړېدو خلک اندېښمن کړي او د سون توکو اخیستل ورته په جدي ستونزه بدل شوي دي. دیني عالمان محمد زرین نورستاني او عبدالرحمن وایي احتکار کول په اسلام کې حرام او ناروا دی او هغه څوک چې احتکار کوي هغه بد انسان دی. احتکار د اسلام د نظره دا حرام او دا ناروا دی. چې څوک احتکار کوي دغه انسان عاصم او معتدی او دی ګناهګار دی. احتکار په هر هغه شي کې دی چې په بازار کې ګرانی راولي او په بازار کې په مسلمانانو باندې سختی راځي، هغه که هر شی وي نو دا حرام او دا ناروا دی. چا څلوېښت ورځو پورې احتکار وکړو، یو شی څلوېښت ورځو پورې جمع کو، د دې په دې نیت باندې چې دا به قیمته خرڅوم او په دې نیت باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زیاتې وکړو، ظلم یې وکړو. نو احتکار نه باید ټول تجاران، ټول خلک ځان وساتي او دا خو ډېر دغه وطن دی، زموږ مظلوم وطن دی، ډېر غریب وطن دی. دغه راز دیني عالم محمد اکرام هاشمي او قاری زاهد الله له سوداګرو، هټیوالو، تیل او مایع ګاز پلورونکو غواړي چې د بیو له لوړېدو ډډه وکړي، ځکه چې خلک بیچاره، غریب او بیکاري زیاته ده. او دا چې زمونږ هیوادوال غریب دي، مشکلات لري، غریبانانو سره د دې وس او توان نه لري چې د دغې بیې دغه قیمت پوره کړی شي. نو غوښتنه هم د ټولو تجارانو څخه دا ده چې باید په دغه کې جدي اقدام وکړي او دغه بیې جګې نه کړي. هټیوالو او دغه دکاندارانو ته هم درخواست دی چې هغه خوراکي توکي دا هم بیې لږ ښکته کړي، ځکه زموږ ډېر مهاجرین د نور ملکونو را روان دي افغانستان ته، هغوی کارونه نشته دی، هغوی سره خپل د کور د سرپنۍ پیسې نشته دی، نو هغوی مجبور دي چې د خوراک توکي واخلي. نو زموږ دکاندارانو درخواست دی همدغه پمپونو والا، ګیس والا چې هغه د نرخونو کې لږ شانتي فرق راولي، لږ ښکته کړي، ټیټې کړي. له تیرو څو ورځو را په دې خوا د تیلو او مایع ګازو بیې لوړې شوي چې ورسره د عامو خلکو اندېښنې هم ډېرې شوي او د مسؤلینو غواړي د سون توکو د بیو په کنټرول کې جدي ګامونه پورته کړي او هغوی سره قانوني چلند وکړي چې په خپل سر د ګازو او تیلو بیې لوړې کړي دي.